مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر چې دا څو ورځې خبرونه اورېدلي وي چې له افغانستان د مدني فعالانو او د ځینو بهرنیو هیوادونو تابعیت لرونکو ښځو نرانو تېښته هم پیل شوې ده دا خبره هم د خوشحالۍ ده البته دا زما خپل یو شخصي نظر دی هغه خلک خو بیا یو بل اړخ کې که وسنجوم دا باید په دې هم خفه شو ځکه چې دا خلک لاړ شي بهر ته د هغو خلکو مفکوره او د هغو خلکو د اهدافو د تطبیق لپاره په افغانانو باندې له هرې خوا نه حملې کوي خو بیا هم زه تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ به له هرې نګاه نه په ټول قوت سره مخه نیسو انشاءالله راځم د دوحې تړون ته نن مهرباني وکړئ د دوحې بین الافغاني مذاکرات اوس پیل شوي دي همدا اوس ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر ولیکل چې یوه مقدماتي ناسته اوس ترسره شوله او نورې خبرې به د اجنډا سره سم د هفتې په ورځ باندې پیلېږي د شنبې په ورځ نو دا موږ تاسو ته یو زیری دی مخکې یو ملګري پوښتنه وکړله چې د افغان سیاسي احزابو سره د ټولو سره مذاکرات دا د څه په خاطر دي دا د دې په خاطر دي چې د دغو خلکو سرنوشت موږ دوی ته ورمعرفي کړو چې په آینده به ته په افغانستان کې به ستا حیثیت غاك ما نشتغل وقاب سب غاك ما نشتغل محترمة شاين سبلغ مهرباني وکړه اوقاف سره کپلان سي دي خبرې ډېرې مهمه دي نظر مونږ ته محترم ده او ډېره ښه تجزیات باندې کوي اوقاف سره کله د انټرنیټ ستونزه حل شي هیوادوال هیله لري چې تاسو خبرې واوري اوقاف شاين صاحب ته مایک بند کړه مایک مو بند کړئ لطفا اواز د مایک کې مشاهین صاحب محترم کله زره تاسو یا ورته استډیو نه مکمل وځي دوباره راشئ ان شاء الله تاسو اواز به صحیح شي شاين آفرین اوس چې دوباره راشي ان شاء الله دا مشکل به حل شي دلته اغلب د تاسو د اوقاف صاحب هم الله صاحب قاضي صاحب محترم مهرباني وکړئ ستاسو مشر ته بخیر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګران ستر مجاهد ستر جنرال مبین صاحب او د سټوډیو داخل د باندې لیدونکو او اوریدونکو ټولو ته احترامات او سلامونه وروسته د احترامات او سلامو څخه د لوګر د اتلانو او اتلوالانو فدایانو او مجاهدینو سرښندونکو ټولو قریبانو او بالخصوص بالعموم ټوله اسلامي امارت ولسته مبارکي وایم د زړه د کومې څخه او اطمینان د دې ورکوم افغانانو ته لکه څنګه چې د لوګر اتلانو فدایانو مجاهدینو د اشغالګرو پښې ماتې کړې او اشغالګر یې د سختو هجومو د سختو حملو سره مخامخ کړل او اړ یې باسل دې ته چې هغه په تېښته باندې بریالي شي په ټول افغانستان کې په ګوټ د افغانستان کې چې کوم ځای کې اشغالګر هغه خپل اډې لري هغه به په ډېره ذلیله او په ډېره شرمندانه توګه باندې به هغه تخلیق کوي او ځي به د افغانستان څخه او په افغانستان کې به د هغه وروسته څخه ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت حکومت راځي او هغه به داسې حکومت وي چې د ټولو افغانانو د زړو ټکور د ټولو افغانانو د زړو زخمي زړو دپاره ملهم او د ټولو افغانانو روحي سمبالښت او د ټولو افغانانو روحي جوړښت به پکې وي او په افغانستان کې به یو داسې نظام راځي چې د شهیدانو د یتیمانو او د شهیدانو د کونډو د هغو به فریاد راسي وي د هغو به هر څه فریاد اورېدل کېږي او داسې حکومت په افغانستان کې راځي چې هغه به استوار په اسلامي نظام باندې او په شرعي فقه حنیفي باندې او په افغانستان کې به یو داسې قضایي محکمې وي چې هغه به ټولو خلکو ته خپل حقوق ورکوي امن به تأمین به نظام به عصري علوم دینی علوم مدارس مساجد او زراعتونه اقتصاد تجارت وټول ته به وده ورکړي او ان شاء الله الرحمن هر څه هغه هدفونه چې د افغانانو دي هغه به ان شاء الله د اسلامي امارت په خوا څخه په سر باندې ورسېږي او کم کسان چې په افغانستان کې ظلمونه کړي دي بربریتونه کړي دي وحشتونه کړي دي د افغانانو کورونه الوزولي دي په بمانو د افغانانو
مسجدان په بمانو الوزولې دي، مدارس په الوزولې دي په بمانو باندې، هغه کسان به یا په تیښته باندې بریالي کېږي او یا هغه د شریعت منګولو ته راکش کېږي. د محکمې په میز باندې به خپل حساب و افغانانو او مظلوم ملت ته ورکوي. ډیره مننه قاضي صاحب محترم. عقاب صاحب مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ، خدای دې وکړي چې تاسو موږ سره واصل شئ. غږ دې صحیح نه ده عقاب صاحب، غږ مو صحیح نه ده متاسفانه. زدران رور سلام علیکم. زدران رور سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال صاحب ته او قاضي صاحب ته او د سټوډیو ټولو ملګرو ته سلامونه او احترامات. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. جنرال صاحب محترم ډېره خوشحالي خبره ده، الله دې وکړي لکه د لوګر بیس چې خالي شو داسې ټول افغانستان د دغه نجسو خلکو نه خالي شي. الله دې وکړي چې ټول افغانستان پاک صفا شي د دغه نجسو نه، د دغه اشغالګرو نه، او الله تعالی دې وکړي چې موږ خپله ازادي فعاله کړو، خپل ازادۍ خپل ملک آباد کړو. الله دې وکړي د غلامان یم د دوی سره ورسره لاړ شي، ورک شي د دغه ملک نه. موږ په دغه امید یو چې دغه نجس او د لعین خلک چې افغانستان یې د 20 کاله په ورانولو د افغانانو په وژلو یې تېر کړو. الله دې وکړي چې دوی خپل انجام ته ورسېږي او خدای تعالی دې بری ورکړي د اسلامي امارات مجاهدینو ته چې دوی په خپلو اهدافو کې کامیاب شي. او موږ په دې تمه ان شاء الله دې وکړي چې موږ ته شرعي او د قرآن قانون زموږ په ملک باندې نافذ شي، او په دغه هیله باندې ان شاء الله موږ انتظار یو، او الله دې وکړي چې مسلمانانو ته کامیابي او کامیابي ورنصیب شي. او ان شاء الله جنرال صاحب او د امیدونو به ان شاء الله زر پوره کیږي او وخت لري نه دی، او ټول د افغانستان ټول خلکو ته زه د دې بیخ د خاریکدارو مبارکي وایم. الله دې وکړي خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ قدرمن ان شاء الله پاک مایزاتو کا خیر سه. زدران صاحب ډیره مننه تاسو له حسن نظر نه. دغه بل ورور شاهین صاحب زدران صاحب افغان صاحب یو هغه کوم ملګري چې یا ورته خپل نظر یا سوال وکړي، هغوی نه مهیله دا ده چې دوباره سټوډیو ته مه راځئ. کوشش کوم چې دلته ټول افغان څه نشته دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خطا کوای ما خپل لور یا ٹھیک ہے دا ته وایي صحیح ده. راضي سیده ته ما خیال یو ټیک ورښودلی وای که نه، مه قطع کوئ. یو کس هم چې جګ کړی ما ته پرېږدئ چې زه یې په واسکټ دلته وباسم بېرته یې ولېږم. شاهین صاحب آواز مو ډېر زیات خرابه ده. ملګرو که د شاهین صاحب غږ تاسو ته هم خراب وي کمنټ کې راته ولیکئ. جڼ ده آواز دې ډېر جڼ ده. زه دلته بیا ګورم که چېرته ته آواز ما صحیح کړلی شو چې آواز دې سم کړم. خیاله بیا ته په خپله م واوره که نه. مایک دې ته خلاص کړه شاهین صاحب، مایک خلاص کړئ ورته چې زه دلته آواز دې تا چک کړم یې آواز کې مو ډېر فرق ده. مایک مه بندوه ته چې زه آواز یې ورته چک کړم. او خاص مهرباني وکړه علي خان وروره مهرباني وکړه. علي خان مخکې راغلی وې، اوس دې مایک بند کړه شاهین. حاجي خان حاجي خان و حاجي خان حاجي خان خراب ده. وینې ملګري ټول کمنټ کې لیکي آواز خراب ده. حاجي خان مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړی ده. مهرباني وکړه نظر دې وایي پوښتنه لري مهرباني. د حاجي خان قطع که نورې بیخي راخلم بلاک مې رام سنگھ خان ستړی مه شي. رام سنگھ السلام علیکم. وعلیکم رام سنگھ په خیر راغلی جوړ تازه. خان صاحب رام سنگھ دلته د مونږ پښتو خپرونه ده. یار हम लोगों को समझ नहीं लग रहा साहब जी. بس رام سنگھ ته لاړ شه چېرته د هندوانو عبادت کوه. دلته د مونږ لایق خپرونه چې ده دا د پښتنو دپاره ده. صحیح ده؟ नहीं मेरा आप लोगों से एक सवाल है. یاره رام سنگھ دا پښتو خپرونه ده. رام سنگھ چمچه سنگھ که په پښتو باندې خبرې کولې څه ده که نه چېرته لاړ شه د غویانو عبادت کوه.
नहीं खान साहब आप गुस्सा नहीं करो क्योंकि زه رقصه لیوان غرته چېرته د هندوانو فلمونه دې کتلي 2 ټکي اردو دې زده کړې ده راځي خان صاحب خان صاحب زه خان صاحب نه یم هند جنرال ستر جنرال مبین ده دا دلته هند جانب دلته خان صاحب خان صاحب عقاب صاحب مهرباني وکړه غږ دی اورو مهرباني نو موضوع خبرې وکړل یو پښتون نه خپل اوس به درسوم تاسو د هندوانو په ژبه خو موږ نه پوهېږو چې دا راته کیالې او خلالې او پلالې وایي دا څه مطلب زه په دې پوه نه شوم چې ده اوس کنځاوې کولې دعا یې راته کوله دا دې راکړه څه یې ویلې خو پوه نه شوم خو سم پښتو غږېږم مسلماني خبرې کوم زاهد افغان سلام علیکم زاهد افغان السلام علیکم وعلیکم سلام ستر جنرال مبین صاحب ستړی صاحب خیر راغلی الله دې قدر وکړي عزتمن شي مبین صاحب تا ته شاهین وردک صاحب قاضي صاحب مې غږوي نور ملګري انډیوالان ټول دلته چې څوک مونږ ګوري څوک مونږ غږوي سلامونه ونکړي مبین صاحب اول خو د ګر ولایت نه د امریکایانو د اړیکې کېدل د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ته د افغانستان ټول غیرتي مجاهد ولس ته خصوصا د لوګر ولایت غازیان مجاهدین غیرتي مجاهد ولس ته مبارکي وایم یقینا مبین صاحب دغه مجاهدینو سرښندنې مبارزې وې چې دا خلک یې وتو ته مجبوره کړه او که نه دوی چې دا اډه دلته جوړه کړې وه دوی د ډېر عمر دپاره دلته تکل کړی و دلته ډېر عزم کړی و چې دلته به موږ پاتې یو خو دا همدې غازیانو همدې مجاهدینو همدې د افغانستان غیرتي ولس مجاهد ولس دا دوی قربانونه چې دوی مجبور کړه چې دوی دې لوی عزم نه خپله په شا شو او له دې ځای نه په وتو مجبوره شو مبین صاحب دغه بادار یې دلته 20 کاله مخکې راغی په ډېر یو لوی هغه باندې یو لوی عزم دپاره راغی یو لوی هدف دپاره دلته راغی افغانستان ته هغه چې نن مجبوره شه بالاخره غاړه یې کېښوده خپله ماتې ومنله ویلې چې زه ماتې مه دلته پړې ما دا دومره ټکنالوژۍ سره همدومره هغه سره دلته زه پاتې شوم دغه نه ده پاتې راغلم هغه ماته ومنله بل دغه داخلي چې دي مبین صاحب دوی دې خپله ماته ومني تسلیم دي شي ځکه چې بادار یې ماته منلې ده نو دوی څوک دي چې بیا نه تسلیمېږي دوی دې هم تسلیم شي بیا هېڅ مشکل نشته ده نو امنیت به هم راشي سبا به د افغانستان قضیه حل او چې دلته اوس بادار تسلیم شوی د مزدور وایي زه نه تسلیمېږم مزدور وایي زه نه منم مزدور وایي زه لاسته راوړنې چې لاسته راوړنې لري نو دغه حل به روان وي چې څو تر هغې وخته پورې چې څو به مزدور هم غاړه ږدي دې قانون ته چې کوم قانون چې اسلامي امارت وضع کړی ده افغان صاحب په دوی باندې یوه ټوکه رایاد شوه قطر کې چې مذاکرات شروع د سلیام طرفه به ټول خسي او تا به واده ده اوس چې په زوره ورلېږي څوک ځي نه کوم چېرته وایي مریض پېښ شوی زړه حمله پرې راغلی بیا دغه امبولانس ته یې زنګ وهلی امبولانس راغلی د ټول خلک امبولانس کې سپارل شوي چې د مریض سره لاړ شي که نه هغسې روغتون ته تللي د ډاکټرانو کې د مریض کوم بلا هغه خو پاتې شو نو بیا مریض پسې دوباره امبولانس رالېږلی و نو اوس په دویم هماغه قصه شوې د افغانستان د مشکل لپاره د څوک په قصه کې نه دي بس هر یو امبولانس ته زور کوي چې زه ورسره وخېږم چې لاړ شم چې په روغتون کې څه قصه ده اصلي مریض ترې پاتې ده په دویم هماغه قصه ده هر یو یې 10,000 20,000 $45,000 نه نیولې تر 1,00,000 ډالرو میاشتنی د کابل د ګوډاګۍ ادارې له خوا نه چې کوم وخت معرفي شوی تنخواه لري د ورځې $800 د دوی روزانه مصرف دپاره جیب خرچ اخلي او یو وخت له نن 15 کاله یا 10 کاله یا 20 کاله مخکې شلغم باټه به یې خوړله شلغم به اوبه پکې واچوي بیا به د تیلې نوم به یې پکې کېږدو د شلغم باټه تا به یې دا به یې څه عجیبه شی پخ کړی چې لاړې شلغم به یې خوټ کولي اوبه به یې در باندې څښلې وایي دغه ته شلغم باټه وایي نن د ورځې $800 د جیب خرچ ده او لکونه ډالر دا تنخواه اخلي تر څو پورې د کابل د ګوډاګۍ ادارې هدف په دې کې دا ده چې له دې خوا نه تللی پلاوی د مذاکراتو بهیر وګد کړي هلته اوسېږي خپلې مزې وکړي خپلې تنخواګانې په ډالري معاشونو باندې واخلي لیکن د جمعدین کوچي یا د جو بایډن د ملي امنیت د نوي ټاکل شوي سلاکار چې راتلونکي حکومت کې به د سلاکار دنده وي د هغه له خوا نه داسې یوه بیانیه ورکول چې موږ د دوحې تړون ته ژمن یو د خیاطانو د سکشیانو د سیکولرانو د فلپلایټانو په وروستۍ ارمان باندې اوبه تویې شولې
نو سړی خلک چې امبولانس راغواړي د دې دپاره نه راغواړي چې د کلي ټول پایوازان په امبولانس کې کښېني او مریض په کور کې پاتې اول مریض روغتون ته ورسوئ هغه نه پس بیا تاسو امبولانس کې کښېنئ که په کرایي موټرو کې ځئ نو په دوی باندې هم د همغه لودګانو قصه شوې امبولانس یې راغوښتی د مریض دپاره ورختلي ټول د کلي خلک د ډاکټر ورته وایي مریض چېرې ده خو هغه خو پاتې شو نو که امبولانس د څه دپاره راغوښتی ده مهرباني وکړئ دغه تا نه دا بل ملګری څه نومېږي یو خو د الان د افغان مهرباني وکړئ مبین صاحب اواز دې خرابه ده زما اواز خرابه ده د ما اواز صحیح ده شاهین صاحب زه دې ته حیران یم شاهین صاحب چې نن د تا غږ ولې صحیح نه ده ته یو بل موبایل کې غږ واوره غږ د غور رس کوي داسې نه لکه چې په کامه جنریټر چې لګېدلی غږ دې داسې ډېره جالبه ده چې نن د شاهین صاحب د تلیفون کرښه ډېره خرابه ده ډېره و که نه مسلمانه ته خو په لندن کې اوسې موږ نه خو ګیلان است خو په عصره کې یو تا ولې کارت انټرنېټ کار نه کوي دا لندن کې د تلیفون کرښه خرابه ده موږ بیخي حیران شو ښه دغه بل ورور ته واخ ورکوو شاهین صاحب محترم خیر دی تا د هغه ستونزه به هم حل سي اوس به انشاءالله صحیح خیر د خیر خالي دغه نوم راته ووایه سعد همت السلام علیکم وروره چې راځې دلته چې راځې دغه نوم دې په پښتو لیکه مونږ خو د برمنګم په پوهنتون کې پښتو ادبیاتو درس ویلی خو نه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام السلام علیکم سر جنرال مبین صاحب ته او شاهین صاحب او د لایف ټولو ګډونوالو ته وعلیکم السلام دا د خوشحالۍ خبره ده چې امریکایان له افغانستان څخه وځي او خصوصا د لوګر د شنګ له بیس څخه دا خو د لوګر بیس خو چې دا روزانه له لسو تر شلو مزایل به پرې ورتله روزانه د مزایلو او د موټر بمونو زورو چې دغه بیس څخه ووتل او همدغه رنګه له دغه بیس څخه څلور ولایتونه کنټرولېدله د پکتیا خوست میدان وردګ او پکتیکا غزنی او غزنی ورسره بالکل نو او ننګرهار پسې په داخل د ننګرهار هم بالکل نو کله پسې په داخل د لوګر کې مثال کوم چې هغه وسو کنه په دوی باندې بیا برید وسو یا به دوی غلامان تر غلاندې راغله بیا بل دوی د الوتکې کبرا د بجګیدل او عام ولس به بمبار کو چاپی بیا چولې نیمه شپه کې به خلک له خوبه ویستله حتی د کلي کې د شپې یوه بجه وه چې همداسې پیاده شول له بیسه نو داسې را روان وو داسې یو پښتي وه تر 3 بجو پورې همداسې پړ مخې لاسونه هم تړلي وو اچولي وو نو تر 3 بجو د ګیزه یا پښتنه که درنه ولیکم عیب دې نه وي د پخار یې نه ښه صحیح شو مهرباني لوګر یم ښه مهرباني و نو د ده به پیاده شو له بیسه نو په عام ولس ډېر سخت ظلم کوي شاهین صاحب دغه ورور خو ما نه کاته شو بېرته ویډیو لاړه بېرته نه ان شاء الله رابشي خیر دا ما او تا نه چې لاندې د شاهین صاحب دغه کس مهرباني وکړه مایک محبوب فرعي صاحب فواد احمد د فواد احمد د فرعي نه ده وروره فرعي زنګ چاته د وروره مایک مو بند کړئ خیر ته لږ د لایف سکرین ته متوجه کېږئ که نه شاهین صاحب همکاري خو دغسې وي چې دا ټوله توجه مو د لایف خواته وي فرعي صاحب مهرباني وکړئ